د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانول په هیواد کې د سیاسیونو غبرګون او د پکتیکاوالو غوښتنه د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر خورشید امان کټوازي د ټاکنو د کمیسیون د وروستیو پایلو د اعلان هرکلی وکړ او زیاته کړه چې د خلکو څو میاشتنی انتظار یې پای ته ورسول. هغه وویل چې سیاسیون د ثبات او همپالنې ټیم د دې په ځای چې د موازي حکومت جوړولو نارې وهي په ځای د دې هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړو او دا نتایج ټولو افغانانو ته ټول افغان ولس ته د منلو وړ دي. هر څوک د دغو نتایجو په مقابل کې شور او غوغا جوړوي هغه بیا د نورو وطنونو یا د نورو هیوادونو جاسوسان دي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه مننه کوو چې د ولسونو پرېکړه یې په اخر کې اعلان کړه. هغه څه چې ولسونو پرېکړه کړې وه هغه دوی اعلان کړه. د دې کنفرانس یو بل برخوال محمد الله همتیار هم وویل چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته په یو اساس پړاو کې چې سولې ته هم لار لنډه شوي او د خلکو هیلې را ژوندۍ شوي دي، نو ځکه دې هر کس له پوره دقت او هوښیارۍ کار واخلي. هغه څوک چې د موازي حکومت خبرې کوي هغوی د پردیو جاسوسان دي، هغوی ته د پردیو هیوادونو نه اجنډا ورکول کیږي. زموږ یو ولسمشر ده هغه به ولسمشر محمد اشرف غني وي او څوک چې دا خبرې کوي هغه د دا ارمانونه د ځان سره ګور ته یوسي. د پکتیکا ولس په سختو شرایطو کې راوتلی رایې ورکړي، د خپلو رایو نه به دفاع کوي او د هغه چا پر وړاندې به قیام کوو څوک چې د دې نظام لپاره سرخوږی جوړیږي یا د دې نظام لپاره ستونزې جوړوي. دوه تنه نور هم وایي کله چې سیاسي ګوندونه په واک کې وي هیڅ ستونزه نه وي، خو کله چې له دندې لرې کیږي او یا په ټاکنو کې ماته خوري بیا د موازي حکومتونو نارې وږي چې دا کړنه د خلکو کرکه پیدا کوي. او له هغه را په دې خوا د افغانستان شرایط هغه شرایط چې په دغو ډېرو بدو شرایطو کې د خلک د سر په بدله او د سر په بیه باندې انتخاباتو ته راوتلي دي او رایې خپل منتخب ولسمشر ته ورکړي دي. د هغو رایو به په هر وخت کې دفاع کوو او هر وخت یې دفاع کوو. پکتیکاواله که څه کم سي په هغو سختو شرایطو په جنګو کې د رایو صندوقونو ته راوتلي وو بیا به هم د دغو رایو دفاع د سر په بدله دغسې کوي. پکتیکاوال به د رئیس جمهور د منتخب رئیس جمهور تر شا ولري. دوه رئیس جمهوران په یو ملک کې نه سره جیږي او نه کار سره کړی شي. موږ له رئیس اجرایه نه خواهش کوو چې کوم ټیم کمیسیون د انتخاباتو او کمیسیون د شکایت کوم انتخابات چې اعلان کړی نو په هغه د دایم قناعت وکړي او د افغانستان د خلکو د ولسونو اواز دی واوري. د افغانستان خلک د 40 کاله کېږي چې کړیږي. د یادونې وړ ده چې پکتیکاوالو د مطبوعاتي کنفرانس ترڅنګ په خرنه کې لاریون هم ترسره کړ او له سیاسي ګوندونو څخه د مخالفت په ځای د همکارۍ غوښتنه وکړه.